زمونږ د ژبه زمونږ د پاره دا زمونږ د امن ذریعہ هم دا زمونږ د روزګار ذریعہ هم دا زمونږ د سکون ذریعہ هم دا هم ذهني سکون هم د معاشي هم د معاشرتي سکون نو همدغه زما غرض دی همدغه زما د امن کور د اړخه زما تاسو دغه پیغام هم دی چې د امن کور دروازې د هر یو ورور د پاره زما د هر ملګري د پاره هغه که د هر مکتب فکر سره تعلق ساتي زمونږ د چا سیاسي نظریه سره سکار نشته زمونږ د چا عقیده سره سکار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په دې موجوده مجلس کې ناس زمونږ د شمار خو الحمدلله او ثم الحمدلله ډیر د کار ملګري او موږ سره ناس دي په دې ځای کې موجود دي د ټولو نه اول خو په امن کور کې دغه ټولو ملګرو ته که زما د دې ځای قربانه ملګري دي او که بهر نه راغلي ملمانه ملګري دي وروسته به د هغې تعارف هم تاسو سره کېږي او دا ملګري چې کوم ټولو ته د زړه د تل نه په دغه امن کور کې ستړي مشي په خیر راغلی وایم او د ټولو نه اول خبره خو دا ده چې د کوم مقصد د لپاره څنګه اجمل حکمن صاحب د خبرې اړخ ته اشاره وکړه چې د امن کور دې او د دې مقاصد څه دي او د کوم غرض د لپاره د امن کور په نوم باندې د ملګري دلته راغون شوي دي او یا په دې سختو مرحلو نه راتېرېږي او دلته کې دې ځای له وخت ورکوي اصل خبره په دې کې دا د ادب په حواله باندې که موږ ګورو نو په اشنغر کې او بیا خصوصا په دې پښتونخوا کې ډېر لوی کار روان دی په هر حواله باندې په دې کې په ادب کې تخلیقي کارونه کېږي تنقیدي موضوعاتو باندې کارونه کېږي لګیا دي تخلیق چې کوم دی نو هغه هم ډېر زور و شور سره روان دی فکشن لیکلي کېږي نور داسې په هر اړخ باندې خو موږ څه کمې محسوسو په دې خپل چاپېرچل کې د ادب په حواله باندې او هغه دا دي چې موږ ګورو نو په دې موجوده ماحول کې چې کوم ادبي هغه خلک دي چې هغه کمال ته رسېدلي دي هغه په لویه سطح باندې کار کوي د هغوی کتابونه چاپ دي نو هغوی خو رسېدلي دي خو زموږ سره د راتلونکي وخت د هغې خلکو غم دی چې کوم اوس دې لارې ته وزرې وخي او هغوی کوشش کوي چې یاره زه د ادب اړخ ته راشم او زه په ادب کې څه زده کړم او یا یو نوم پیدا کړم او یا زه د خپلې ژبې او زموږ د خپل ولس او د خپل چاپېرچل څه خدمت وکړم هغه به څه باندې کېږي د هغې مقاصد او د هغې هغه چې کومې مرحلې دي نو زما په خیال چې هغه یو انسان هم داسې نشي کولی چې هغه د مور په خېټه کې زده کړي او هغه په دغې لار باندې لاړ شي د هغې دپاره به ضرور موږ دپاره داسې خلکو ضرورت وي هغه چې کوم زموږ نه یو دوه قدمه مخکې روان دي نو موږ ته به ضرورت دا وي چې یاره موږ د هغوی ګوته ونیسو موږ هغوی سره لاړ شو او یا به د هغوی هم دغه ذمهواري جوړېږي چې هغوی موږ د ګوتې نه ونیسي ځان سره بوځي بل په دې کې خبره دا ده زه به د خپل ځان خبره وکړم چې یاره زما عمر دی وخت 50 کالو ته نږدې دی نو زه به هم چې ما کوم مزل کړی دی څه لږ ډېر مې کړي نیمګړی مې کړی دی هېڅ کار هم پکې نشته خو که ما یوه لار هم لیدلې ده نو زما غرض دی دا وي زما مقصد دی دا وي زما ذمهواري دی هم دا وي چې کوم زمانه د لږو مرکز دی او اوس دې لارې ته راغلی دی نو چې هغه یوه لار ما لیدلی چې هغه خو ته کم از کم وښیم چې په دې لار باندې لاړ شي نو ته د ادب صحیح خدمت کولی شي الان کې ما هېڅ خدمت نه دی کړی ما هېڅ هم ونه کړی شو خو زه خو کم از کم چې یو لار ما ولیده نو خو چاته خولی شم که چې دا لار ده په دې لار باندې به دغه مقصد ته رسي زه خو ونه رسېدی شم خو تا ته مقشته تا ته وخم شته او راتلونکي وخم دومره دی چې هغه به تا ته هغه وسایل هم درکړي کېدای شي تېر وخت ما ته هغه وسایل نه راکړي راتلونکي وخت به یې تاله درکړي او ته تللی شي په هغې باندې ته د دې خپلې ژبې ته د دې خپل قام ته د دې خپل ملت نمایندګي کولی شي ته د خپل دود دستور د دې رسم و رواج د دې کلتور د دې ثقافت پالنه ته کولی شي اصل خبره دا ده د دغې مقصد باندې د امن کور کې دا کوم د زړه نه دا چې کوم ملګري ته هم چې دا د شمار دي ډېر کم دي خو الحمدلله ثم الحمدلله دا د کار دی نو هغه د کار ملګري چې کوم دي دا موږ سره راغلي په دې ځای کې ناست دي هېڅ داسې خبره نشته چې زه یم چېرې په دې ځای کې ما سره نن شپېته کته ولې نه ناسته 80 ولې نه ناسته 100 ولې نه ناسته ما دپاره د شپېتو نه شپږ ښه دي د شپږو نه دوه ښه دي خو د کار ښه دي نو هغه دا چې د دې ملګرو هم دغه مقصد دی د دوی کوشش هم دغه دی او زه په دې باندې هم د الله تعالی ډېر شکرګزار یم چې که ما یو سوچ وکړو نو الحمدلله ما ته د خپل سوچ نه زیات ښکلي خلک میلو شو ما ته د خپل سوچ نه زیات درانه خلک او ډېر سنجیده خلک میلو شو په هغې کې دا دی چې موږ اکثر ګورو په سوشل میډیا باندې به ډېر ملګري زموږ ګوري چې په دې نوي کول کې داسې شاعران شته داسې لیکوالان شته زموږ سره د نوي نسل په هلکانو کې څومره چې دا په دې کالجونو کې په یونیورسټو کې لګیا دي په پښتو کې ریسرچ کوي قابل هلکان شته خو زه بیا هم په افسوس سره دا خبره کوم چې هغوی له داد ورکولو څوک نشته
دغه ډیر زیاته د خفګان خبره ده که زمونږ په معاشره کې څوک نه وي هغه یو خفګان دی خو که په معاشره کې دغه خلکو د ډاډ ورکولو څوک نه وي دغه ډیره د خفګان خبره ده ځکه چې نشو هغه وخت به پوره شي هغه ضرورت به پوره شي یو وخت به راشي دا نش به ختم شي خو دغه حس زمونږ چې کم دی دغه بېحسي چې کومه ده چې دا په موږ کې نشته دغه حس دغه زمونږ دپاره کمزوري چې دا ختمېدو والا نه ده دغه د خفګان خبره ده دغه شیزونه چې موږ وګورو نو موږ وایو چې موږ له د نوې کول الکان چې کوم دي په دغه کې که د نثر لیکونکي دي لا د ډېرې توجه قابل دي که په هغې کې داسې که شعر لیکي ما داسې ډېرو ځایونو کې لیدلي دي چې وګورو او په یو ځای کې مشاعره وي نو د کم عمر د الکان پکې راځي بس داسې شاعري وکړي چې یقین وکړي چې بیا په هغه ځای کې موږ ناست یو زما نه کېږي چې زه شعر وایم د هغې وجه دا دی چې زه وګورم چېرته د دې کم عمر ته وګوره بیا د پښتو ژبې موږ دا پر یاد هم کوو چې یاره پښتو ژبه کې څه نشته او څه نشته خو دغه هم زموږ یو دغه کې راځي هغه احساس کمترۍ ده خو دا الحمدلله چې دغه موږ احساس کمترۍ کې موږ نه مبتلا کېږو پښتو کې ډېر کار کېږي خو بیا هم دا چې صلاحیت هم په دې خلکو کې شته د امنکور دغه مقصد دی چې دغه خلک چې څوک ورته توجه نه ورکوي چې دا راوچت کړو دا ځان سره پغې کې والو زمونږ د دې امنکور چې کوم دی د دې مقاصد نه سیاسي دي نه تنظیمي دي زمونږ هیڅ قسمه تنظیم ته دا اراده نشته چې دا پلان کې به صدري او دا به جنرال سیکرټري وي دا به وزیر اعظم او دا به سرپرستی نه دا به بالکل نشته دغه نشته دې ځکه که ز سپینګری ما نو زما چې څونه اختیار دي نو د ټولو نه کشر چې به کوم دي دا هغه موقع اختیار دي موقع ذمہواری ده هغه دي اب سر تر رسي او دا زمونږ اسیم د پښتنو روایت دي چې د مشر قدر کوي کشر سره مینه کوي نو چې دې ته څوک هم راځي نه په خپل ځای باندې صدر هم دی هغه په خپل ځای باندې سیکرټري دی او په خپل ځای باندې سرپرست هم دی او په خپل ځای باندې خزي موارم دي د امنکور دغه مقصد دی موږ بدلته کې د خپل روایت مطابق د خپل خاندانی روایت او د خپل کلتوري د خپل قومي په دې اړه باندې هم کار کوو موږ په ادب باندې کار کوو موږ به د دې قسم داسې صدقه نشته چې موږ یا سیاسي مقاصد دي سیاسي مقصد د ادب نه حسم حاصلېږي دا غي وجه دا ده چې سیاست چې کوم دی نو دا یو جز دی ادب دا غي کل په ادب کې مذهب شته په ادب کې کلیوالي شته په ادب کې سیاست شته په ادب کې معاشي مسایل شته په ادب کې زما قومي وسایل او مسایل ټول پراته دي نو هغه کې اسم نمائندګي کیږي ادب چې وي نو ادب د پاره ټول لارې کولو دي موږ به د ادب د لارې هم دغه کو خپل قام ته خپل ولسته خپل نوې نسل ته دغه شعور ورکول موږ سره داسې نشته زه دا داوا چرم نکوم نه به می چرته په ذهن کې دا راغلي دي چې زه به چاته سوخم ما نه به څوک څه زده کي خو په دې ځای کې چې کوم ملګري ناست دي په دې ځای کې چې کوم یو راغی او هغه له دوه ټکي وردي نو هغه ته به زما دا درخواست وي دا به ته زما التجا وي چې هغه راشي دې ځای کې ودرېږي او هغه دوه ټکي دې نورو ته ووایي بس هغه دوه ټکي دا نور هم زده کي دغه ټکی به مام نه وي او زه به هم زده کړم دغه نور به هم زده کړي نو موږ به په دغه کې هم نه راځو چې یار ما د پلین نه زده کړم ما نه راتلل خو ما د پلین نه زده کړم نه بس هغه ووایي ما کیچ کړل نو دغه زموږ مقصد دی د دې ځای د ناستې هم دغه مقصد دی په دې کې موږ داسې ملګري ځان سره دی کوو بل چې څنګه اجمل خوږمن صاحب د دې خبرې ته اشاره وکړه چې زموږ د ادب په حواله باندې کوم خدمت یو ښکاره نه به دا وي چې موږ به کوشش کوو چې موږ د یو رسالې اجرا کوو د امنکور نه موږ د یو رسالې اجرا کوو د هغې رسالې اصل مقصد دا دی چې کیدای شي ډېر خلک د دې خبرو په حق کې نه وي چې یاره ځکه چې د هغې خلکو لیکونه په رساله کې چاپ کول چې هغه څه د نامې جامې خلک وي او یا پېژندلې خلک وي چې زموږ رساله او یا زموږ دغه ورسره مخکې لاړ شي زموږ د امنکور د پروګرام ورسره مخکې لاړ شي داسې چارې هم نه ده ځکه چې هغه درانه خلک اسیم موږ دپاره درانه دي هغه د معاشرې دپاره هم درانه دي ټول خلک یې قدر کوي هر سړی ورته په درنه ګوري موږ وایو چې دې کې د هغه کسان راشي چې کشران دي د هغوی چاپ مواد نشته په هغوی کې صلاحیت شته خو د هغوی دغه د چاپ موادو وس هم نه کېږي او لا سره دومره شته هم نه چې هغوی د کتاب چاپ کړي ځکه چې نن چې کوم یو کس لیکوالي زده کوي او هغه لیک اړخ ته راځي نو زما په خیال چې په شل کاله کې د دې نه جوړه کېږي چې کتاب چاپ کړي نو موږ به دغه خدمت وکړو چې دغه امنکور به د هغې دغه خدمت ته غاړه کېږدي چې د هغوی هغه لیکونه به د یو وړې رسالې په شکل کې موږ به دا قدم ډېر معمولي والو ډېر یو وړوکی قدم به والو ډېر یو وړه رساله به چاپ کړو ډېر د کم بجټ کې به دا چاپ کړو خو دونه به کوو چې موږ به یو قدم واخلو او په دغه کې موږ د داسې خلکو لیکونه شامل کړو د داسې هلکانو د داسې کوم هغه د په هره حواله دي هغه د میډیکل له فن نه راوالي شعبې نه یې راوالي د انګلیش نه یې راوالي په پښتو کې ترجمه کړي به ته خوشحاله شم د اردو نه یې راوالي پښتو ته دې راوړي موږ به ته خوشحاله شو یو تبازات لیک دی وکړي هغې ته به موږ خوشحاله شو یو افسانه دی ولیکي ناول دی ولیکي د هغې حساب ولې په پاټونو کې به هم چاپ کړو په دې رساله کې نو دغه به چې موږ به یو
او رساله چاپ کو هغه به لشلو کسانو ته ورسو په مزه مزه دغه غږ امنکور د ټولو ملګرو نه زمونږ د دې روهستان ټي وي د کیمرې په وساتت باندې د اجمل خوګمن او شهاب الدین خیام صاحب په دغه وسیله سره موږ دغه ټول نه دا وینا کوو چې امنکور په دغه غږ کې د خپل غږ شریکي موږ دا نه وایو زمونږ سداسي مقاصد نه دي چې موږ د ځان برابوزو موږ صرف د خپل جبه د پاره د خپل ولست لپاره د خپل قام د لپاره د دې شعوري یو کوشش موږ وکړو په لا شعور کې زمونږ سپراتی زمونږ په تخلیقي بڼه باندې هغه زمونږ خلی لم راځي زمونږ قلم لم راځي خو شعوري چې موږ سره کم زمونږ نه کم د حالات غوښتنه کوي نو دا ځکه چې زمونږ د جبه زمونږ د لپاره دا زمونږ د امن ذریعہ هم دا زمونږ د روزګار ذریعہ هم دا زمونږ د سکون ذریعہ هم دا هم ذهني سکون هم د معاشي هم د معاشرتي سکون نو همدغه زما غرض دی همدغه زما د امنکور د اړخه زما تاسو دغه پیغام هم دی چې د امنکور دروازې د ار یو ورور د لپاره زما د ار ملګری د لپاره هغه که د ار مکتب فکر سره تعلق ساتي زمونږ د چا سیاسي نظریه سره سکار نشته زمونږ د چا عقیده سره سکار نشته موږ په دې خبره باندې نه چې موږ بدلته کې دغه کارونه کوو الحمدلله دغه لپاره مختلف پلیټ فارم شته او دغه نه خلک نمائندګي کوي دلته کې صرف د ادب په حواله باندې مخبله هغه چې کوم شعوري پوهه ده نو موږ چې هغه ملګری د یو بل سره شریک کی هغه کې اسم داسې نشته چې دلته کې به څوک راځي دلته به داسې موږ کوو چې داسې یو وخت سره موږ په یو موضوع باندې یو سټډي سرکل را جوړ کو هغه د لپاره موږ هغه سره متعلقه یو استاد یو پوهه کس هغه موږ راوغواړو او هغه دلته کینو د ملګری وته کینو د هغه خبري ووري د هغه نه سزده کی زبم تز د کم تاسو بم تز د ټول به تز د کی دغه مراده ده او دغه مقاصد هم دي